د WFP له لورې به په راتلونکي کې د 15,000 مترو په اوږدوالي د استنادي دیوالونو د جوړولو چارې پیل شي. د لغمان والي محمد آصف ننګ په مشرۍ د سکتوري ریاستونو او همکارو موسسو د استازو په ګډون د ولایت په کچه ولایتي پرمختیایي جلسه جوړه شوه چې پکې په مهمو انکشافي مسایلو د بحث ترڅنګ د پروژو پر نظارت په لغمان کې په راتلونکي کې د 15,000 کورنیو ته د برېښنا پر ویش، د ښاري سړکونو د ترمیم، د اوبو له ګواښ څخه د ځینو سیمو د ژغورلو په موخه د استنادي دیوالونو د جوړولو، د بیرته راستنو شوو کډوالو لپاره د ژوند د لومړنیو اسانتیاوو د برابرولو او د غیر دولتي مؤسساتو د فعالیتونو په څرنګوالي او لا اغیزمنتیا تفصیلي خبرې وشوې او پاړی لازم تصمیمونه ونیول شول. پیل کې لغمان والي محمد آصف ننګ د ولایت په انکشافي او امنیتي وضعیت خبرې وکړې او زیاته کړه چې ځینې مغرض کسان غواړي چې د منفي تبلیغاتو په کولو سره زموږ پرمختیایي بهیر ټکنی کړي چې په دې اړه اړونده کشفي او امنیتي ارګانونو ته جدي لارښوونه شوې څو داسې کسان تثبیت، تشخیص او د پوښتنو ګروېږنو لپاره احضار کړي. ښاغلي ننګ همدارنګه د طبیعي پیښو له امله د زیانمنو کورنیو د لاسنیوي او د هغوی سره د بشري مرستو په برخه کې هم اړونده ادارو ته لارښوونه وکړه چې خپل فعالیتونه په داسې حالاتو کې لا نور ګړندي او هغوی ته پر وخت رسیدګي وکړي. لغمان والي د خپلو خبرو په پای کې د روان انکشافي بهیر او د پروژو پر دقیق نظارت اړونده ادارو ته د سپارښتنې ترڅنګ ټولو سکتوري ریاستونو ته لارښوونه وکړه چې له دې وروسته خپلې غوښتنې د وزارتونو سره د 2مې درجې د یو ولایت د اړتیاو پر اساس شریکې کړي. په دغه میاشتني نوبتي مجلس کې د اقتصاد رئیس مهترلام خاروال، د ټولګټو چارو، انکشاف دهات او کډوالو چارو رئیسانو او د همکارو موسسو استازو هم په وار سره په خپلو اړونده موضوعاتو د خبرو ترڅنګ د غونډې رهبرۍ ته خپل راپورونه وړاندې کړل چې د WFP استازي ژمنه وکړه چې د ولایت لومړیتوبونو ته په پام به په راتلونکي روبه کې د لغمان ولایت د بېلابېلو سیمو په هغو برخو کې چې د اوبو له ګواښ سره مخ دي د 15,000 مترو په اوږدوالي استنادي دیوالونه جوړ کړي او همدارنګه یې زیاته کړه چې که د دولت شاه ولسوالۍ اړوند د دوګړان د سړک دقیقه سروي او د ترسره شوي کار پایله هم د دوی سره شریکه شي نو د هغې په جوړولو به هم اقدام وکړي.